امرالله صالح ولې د پښتنو سیمې ننګرهار ته تللی ده او امرالله صالح پاکستان ته د ننګرهار نه څه وویلې او طالبان یې ولې بیاب کړل. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي پاکستان د افغانستان پر موقعیت جنگ روان کړی ده. د هیواد غواړي افغانستان نه اردو لري نه استخبارات او هر څه له پنجاب څخه صادر کړي. صالح ننګرهار ولایت ته د خپل په سفر پر مهال یوې غونډې ته وینا کې وویل د جلال آباد وروستۍ پیښې حکومت جدي نیولې او ژر به یې پایلې ولس سره شریکې کړي. د هغه په خبره کله چې تاسو د داعشیانو خبرې واورئ بیا پوښتنه نه پیدا کیږي چې طالب څوک دی، داعش څوک دی او حقانی څوک دی، ځکه ټول یو دي او بریدونه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه افغانستان کې دمګړی 95% عملیات افغان ځواکونه په خپلواک ډول ترسره کوي او د نورو مرستو ته ډیره کمه اړتیا لیدل کیږي. د صالح په وینا د طالبانو لپاره د شرم ځای دی چې امریکا سره کینی خو افغانانو سره له خبرو انکار کوي. نوموړی وایي موږ او ټول افغانان پوهیږو چې د افغانانو دښمن څوک دی او دا بریدونه څوک ترسره کوي. امرالله صالح ډیرې توندې او اختریزې خبرې پاکستان او طالبانو ته وکړې، خصوصا طالبانو ته یې ډیر لوی او غټ پیغورونه ورکړل چې د پاکستان ترڅنګ طالبان هم غوسه کړي دي. ولسمشر غني د ننګرهار برید باندې ډیر دردېدلی او خفه دی. له دې لپاره یې لومړی معاون هلته لیږلی چې موضوع له نږدې وڅاري. درنو لیدونکو تاسو د امرالله صالح دغه خبرو ته که کوم نظر لرئ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ او که غواړئ چې تازه مهمې پیښې واقعو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.